سلامونه ستړي مشئ درنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو لنډو او مهمو خبرونو ته. زه شباب یم. د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد فدراسیون په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د بېسیارې کچې د لوړېدو لاملونه د 2024 میلادي کال د مای او سپټمبر میاشتو ترمنځ موده کې د دوامداره وچکالۍ، طبیعي پیښو، له مینو د خلکو د بېځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د هیواد سیاست روښانه دی او د کسانو له بدلون سره دغه سیاست نه بدلیږي. بقایي همدارنګه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت له ټینګښت سره به د ترهګرۍ او د افغانانو د کډوالۍ په څیر ستونزې هم حل شي. ورته مهال د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دواړو هیوادونو افغانستان او ایران ترمنځ د باور خبره کوي. مجاهد همدارنګه وایي چې سوداګریزې اړیکې د افغانانو تګ راتګ او په ایران کې د کډوالو حضور هغه لاملونه دي چې باید له ایران سره اړیکې په ښه توګه وساتل شي. او وروستی بهرنی خبر دا چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې شاوخوا 108 کسان د ډینګي په تبې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغه هیواد د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په تیرو 2 ورځو کې د راولپنډۍ ښار بېلابېلو روغتونونو ته د ډینګي تبې 206 کسان ورغلي چې له ډلې د 108 کسانو ټیسټ مثبت و. د راولپنډۍ د یو روغتون ډاکټرانو ویلي چې د 2024 میلادي کال له پیله تر اوسه په دغه ښار کې 3203 تنه د ډینګي تبې په ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه ترې هم مړه شوي دي. د خبرونو پای له توجه څخه مو ډیره مننه.